السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. عزتمندو نوې ویډیو کې درته هر کلی ویم. عزتمندو یو خبر در سره شریکوم چې د اعجاز چې د اخلاص ویلفر فاونډیشن مشر دی او په پیښور کې ډیر غټ فاونډیشن دی او ډیر زبردست او ښه انسان دی. هغه خلکو ولا علاج کوي چې کوم د نشه آور خلک دي، یعنی نشه چې کوم چرس پډر اپیم کوي د هغو خلکو دا علاج کوي. نو پرون په پیښور کې د اعجاز د مشورور واده و چې د دې په وجه باندې د اعجاز سره چې د اخلاص ویلفر والا کوم مریضانو پاغو کې چې یو ډیر مشهور ریمبو هغه ډیر خسته ډانس کړی دی. مرګرو تاسو په دې ویډیو کې وګورئ او زمونږ سره اوسئ تر اخره پورې چې داغه ډانس وګورئ. ویډیو کتونه مخکې که تاسو زمونږ په دې چینل مشرق ټي وي کې نه وي نو زمونږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ، ځکه چې زمونږ کومه معلوماتي ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زر درس او د دې سره د ټالۍ نشانه مو چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبري. مرګرو تاسو ته چې څنګه پاتې ده چې ریمبو په پیښور کې یو پډریو چې داغه سره اسم اخلاص ویډیو کړی و چې داغه نه بعد بیا اعجاز خان چې کوم د اخلاص ویلفر فاونډیشن والا مشر دی هغه را وستل خپل ځای ته فاونډیشن ته او الته کې نشینه منې شول او د اعجاز والا یو پوخ مرګره شول او داغه ویډیوګانې و تاسو په سوشل میډیا باندې کتلی وي. د اخلاص ویلفر فاونډیشن د پیجنه اعجاز یو چې ډیر خسته او ډیر زبردست انسان دی، با اخلاق انسان دی او د مریضانو لپاره هغه ډیر زیاته قرباني نه ورکي او ډیر زیاته خرچه وکړه. مرګرو په دې په تمامه اوس د اعجاز خان والا مشهور واده په پیښور کې داغي په وجه باندې ریمبو چې کوم د اعجاز اخلاص ویلفر فاونډیشن سره کوم مریض دی هغه ډیر خسته ډانس کړی دی. مرګرو د دې په وجه باندې په سوشل میډیا ډیر په تیزی سره وایرل شو او خلکو ډیر زیات خوښ کو چې ځکه چې ریمبو ډیر قیمتي او ډیر خسته ډانس کړی. مرګرو امید لرم چې تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښ شي. نور معلوماتي ویډیوګانې لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډیر مننه، شکریہ.